سلامونه او نیکې هیلې احترامات مې قبول کړئ. ګرانو قدرمنو اوریدونکو، ښه راغلاست افغان میډیا ته. دا وخت تازه او مهم خبر د خوست لپاره د طالبانو والي مولوي احمد الله مبارک د یوې غونډې په ترڅ کې معرفي شو. په دې غونډه کې د خوست او پکتیا ولایت پخوانیو والیانو، د ملي اردو 203 تن در کلو اردو قماندان او د پکتیا امنیه قماندان، د خوست ولایت او غزني ولایت د ملي امنیت رئیسانو هم ګډون درلود. طالبانو چارواکو د دغه غونډې ته خپلو خبرو کې ویل دوی له هیڅ چا سره دښمني نه پالي او له پخوانیو چارواکو غوښتنه لري چې په ګډه د دغه هېواد د ابادۍ او پرمختګ په برخه کې لاس او مرستې سره ورکړي. ګرانو قدرمنو اوریدونکو، افغان میډیا څخه د نړۍ تازه او مهم خبرونه له موږ واورئ او په اخره کې زموږ د یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ.